بسم الله الرحمن الرحیم. زه اظهار الله خوشحال یم د شمشاد راډیو مسؤل مدیر. په کال 1494 کې د کابل ژورنالیزم له انسټیټوټ څخه فارغ شوی یم او اوس مهال همدلته په شمشاد راډیو تلویزیون کې کار کوم. د راډیو عمومي مدیر یم. کابل ژورنالیزم یو ښه انسټیټوټ دی، ډېر زیات شاګردان یې وروزل چې یو مثال یې زه یم چې دلته دنده لرم او نور هم زموږ هغه زموږ د لومړنۍ دور فارغان هم یو. زموږ نور ملګري چې کوم دي په مختلفو رسنیو کې کار کوي. نو زما هیله له ټولو مسؤلو چارواکو دا ده چې دغه انسټیټوټ چې په کوم موقعیت کې ده په خپل موقعیت دې پاتې سي، ځکه دلته مختلف اقوام پراته دي په دغه 12مه ناحیه کې. دوی په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې دلته راشه درشه وکړي. سلامونه، زه محمد وسیم وصال یم. زه د کابل ژورنالیزم انسټیټیوټ څخه فارغ شوی یم چې په احمدشاه بابا مینه کې موقعیت لري. د فراغت وروسته مې د هیواد په بېلابېلو نړیوالو او ملي رسنیو کې دندې ترسره کړي دي چې اوس په کابل نیوز تلویزیون کې د خبرونو او سیاسي خپرونو ویاند یم. مننه. رحیم عبدالمنیر هستم، فرزند عبدالصمد، باشنده احمدشاه بابا مینه. فعلا در اینستیتوت ژورنالیسم که من محصل هستم 3 سمستر خود پیش بردیم و سمستر آخرم است. به این که میخواین از اینجا این اینستیتوت انتقال بدم، ما نمیتونیم به این اینستیتوت رسیدگی کنیم چرا که راه ما دور است. با هزار مشکلات ما خودمون روبرو هستیم، یکی بیکاری و دوم دیگه این که از اینجا انتقال کنیم. ما مصرف کرای خود پیش برده نمیتونیم و دام روز که به این استعداد که رسیدیم به این اینستیتوت است که ما به این استعداد رسیدیم، وگرنه ما هیچ بودیم. ما نمیخوایم که از اینجا انتقال کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مومن خان دی، د احمدشاه بابا مینې د کثیر رشتوي انسټیټیوټ یو تن محصل. سره د دې چې زه نیمه ورځ انسټیټیوټ ته ځم، نیمه ورځ کار هم کوم. همداسې د انسټیټیوټ 80% محصلین همدا چاره په مخ وړي او د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي دي. دوی نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ انسټیټیوټ ته راځي، خو بعضې خودغرضه اشخاصو د خپلو شخصي ګټو لپاره د یاد انسټیټیوټ د انتقال غوښتنه کوي چې دا د محصلینو سره یوه لویه جفا ده، ځکه محصلین دلته اقتصادي ستونزې لري، نشي کولی ترڅو هر ځای ته رسیدګي وکړي. نو لطفا د یادو محصلو کسانو څخه مو هیله دا ده چې د خپلو شخصي ګټو لپاره یاد محصلین مه قرباني کوئ. زموږ په سرنوشت لوبې مه کوئ. موږ پرېږدئ چې خپل درسونو ته ادامه ورکړو.